د استاد منیب د دیني زده کړو ښوونیز مرکز د قرآن کریم د حفظ او تجوید د زده کړو د دوهمې دورې د فراغت او دستاربندۍ ځانګړي مراسم ترسره شول. کابل کې د استاد منیب د دارالقرآن ښوونیز مرکز د فراغت د دغه مراسمو په ترڅ کې د 50 شاوخوا نجونو او هلکان د قرآن کریم د حفظ او تجوید له زده کړو وروسته فارغ شول. الحمدلله امروز همایش دومین دور فراغت بخش تجوید و حفظ قرآن کریم برگزار کردیم که در این دوره 55 نفر از طبقه اناث و ذکور فارغ داریم در بخش‌های حفظ قرآن کریم و تجوید تخصصی. په دغه مراسمو کې ویناوالو د قرآن کریم د زده کړې ارزښت ته په اشاره وویل چې د اسلامي ټولنې د فکري او اخلاقي پرمختګ لپاره د حافظانو او د دیني علومو د زده کوونکو روزنه ځانګړی اهمیت لري. قرای عزیز ما هم از برادرها و هم از خواهرها خیلی خیلی خوشحال هستیم که الحمدلله در یک مجلسی منور قرآنی قرار دادیم، چنانچه که قبلا خدمت شما عرض کردم که از جمله جایهایی که دعا قبول می شود همچون مجالس هست. مصدر تربیت، مصدر تشریع اسلامی، اولین مصدر قرآن کریم است. الله متعال بر از اینا در باری از این که قرآن نصیب کردن و تمام خانوادهشان الحمدلله که اهل علم هستن، اهل قرآن هستن، ادب هم برشان نصیب کرده که بزرگترین نعمت است دوستان. فارغانو ته د دستاربندۍ مراسم ترسره شول او د هغوی د هڅو او لاسته راوړنو ستاینه وشوه. مبارک دستاربندۍ مو مبارک، حافظانو ګلانو خوشحالي مو مبارک، مبارک مبارک دستاربندۍ مو مبارک، حافظانو ګلانو خوشحالي مو فارغانو د خپلې خوښې په څرګندولو سره وویل چې د قرآن کریم د حفظ او تجوید زده کړې د ژوند یوه ستره لاسته راوړنه ده او ژمنه یې وکړه چې د اسلامي ارزښتونو د خپرولو او د قرآن کریم د زده کړې په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. و امروز الحمدلله تعدادی از 17 نفر از حافظان قرآن کریم ما هستیم که مدت 1 سال میشه که در دارالقرآن منیب درس خواندیم و از بخش حفظ قرآن کریم الحمدلله امروز فارغ میشیم. د یادونې وړ ده چې د استاد منیب د دیني زده کړو ښوونیز مرکز هر کال لسګونه زده کوونکي د قرآن کریم د حفظ، تجوید او نور دیني علومو په بېلابېلو برخو کې روزي. دا ډول فراغت غونډې او معنوي مراسم د هیواد د دیني زده کړو د ودې په برخه کې مهم ګام بلل کیږي.